په ابتدا کې مې درته وویل چې دا علمي سلسله بچی چې را روان سو په علم باندې مصروف سو یو مدرسې ته لاړی بل مکتب ته لاړی نو دغه بچانو خو څو تعلق دي سره دواړه افغانان دي دواړه د یوې ژبې خلک دي د یو وطن خلک دي د یو دین پیروان دي یو نسبت لا بل خاص تا چې دواړه په علم باندې مصروف دي په هنر باندې اخته دي خود دا ټول نسبتو سره سره دشمن دا کوشش وکړي دغه دوی علمي طبقه سره په جنگ کړي دا دوی علمي طبقه یو د بل دشمنان جوړ کړي دا د مکتب شاګردانو ته داسې افکار ورکول کېدل چې دا د مدرسې خلک دا د حجرو خلک دا د مسجد امامان نعوذ بالله دا به ورته وایي چې د افغانستان ټول فساد او مشکل هم د خلکو سره جوړ دي چې دا خلک ورک نسی افغانستان نه جوړیږي د دغه ذهنیت په تسلسل کې تاسو د سپنجري دلته استادان شاهد حال دي په دغه تسلسل کې تاسو دغه سیده د سو کال مختلار سي د نور محمد تاریخ یا د نجیب الله یا د حفیظ الله امین تاسو به ډیر داسې پیدا کیالته چې زموږ استاد شو علماء کرام شو شيوخ شو متدین خلک باغ در خاور لاندې دروسه بچانه پیدا کړي دا په دې واجب باندې چې د خلکو نظریه او فکر دا جوړ کړي وو چې د جامعه نعوذ بالله فساد هغه د داخل سره جوړ دي نو دغه سیس جریانات پر د خلکو باندې تیر شوی دي د دغه جریانات په نتیجه کې د مکتب شاګرد هغه د طالب او د مولا او د جندار سړي دشمن جوړ شوی دي وهم شي دا دی چې د افغانستان د مسلمانانو د پاره اسلامي امارت د شر اراده نه لري اسلامي امارت د مسلمانانو تفرق نه غواړي اسلامي امارت د خپل ورونو په مابین کې دښمنی نه غواړي اسلامي امارت د طالب او د مکتب د شاګرد په مابین کې نفرت نه غواړي اسلامي امارت دا غواړي چې د مکتب شاګرد او طالب سره غاړي په غاړي طالب مکتب ته ولاړ شي د مکتب شاګرد مدرسې ته ولاړ شي چې الله پاک دا جامعه د اتحاد په سبب باندې پرمخ بوزي